अस्सलामुअलैकुम ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو باندې تاسو صرف او صرف د دې لپاره کلیک وکړو چې تاسو د سپوکن انګلیش زده کړئ. نو او بالکل ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به تاسو دومره سپوکن انګلیش زده کړئ، دومره سپوکن انګلیش به زده کړئ چې تاسو هغومره سوچ هم نشئ کولی. ستاسو په انګلیش کې به یو انکریډیبل تبدیلی راشي، یو داسې تبدیلی به پکې راشي چې د هغې په باره کې تاسو سوچ هم نشئ کولی. نو بس ګرانو کتونکو راځئ چې سپوکن انګلیش سنټنسز زده کړو. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو، پښتو کې مونږ یو خبره کوو، مونږ وایو څه پته لګي که هغه دروغ وایي، څه پته لګي که هغه رښتیا وایي، څه پته لګي که هغه بازار ته تللی وي. داسې بلها اګزامپل، یوازې دا نه چې څه پته لګي که هغه رښتیا وایي، دروغ وایي، بازار ته تللی وي. داسې بلها اګزامپل چې مونږ په خپلو خبرو کې وایو څه پته لګي. نو د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي کیا پته. کیا پته څه مطلب دی؟ څه پته لګي. او د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي who knows. د who knows څه مطلب دی؟ د who knows مطلب دی څنګه چې موږ په پښتو کې وایو څه پته لګي. فار ایگزامپل که زه ویم چې کیا پتا اگر او सच बोल रहा है. क्या पता अगर वो सच बोल रहा है، सब पता लगी कि هغه رښتیا وایي. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي who knows. who knows څه مطلب دی؟ څه پته لګي. او بیا if he is speaking truth. if he is speaking truth مطلب دا دی که هغه رښتیا وایي. who knows if he is speaking truth څه پته لګي که هغه رښتیا وایي. داسې بل اګزامپل که زه ویم چې کیا پتا اگر او مر چکا ہے، څه پته لګي که هغه مړ شوی یي. یعنې موږ ته پته نشته خو موږ خپلو خبرو کې وایو، موږ وایو سړی ورک دی، خو څه پته لګي کیدای شي که هغه مړ شوی وي. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي who knows. who knows څه مطلب دی؟ څه پته لګي. او بیا if he has died. if he has died اگر وہ مر چکا ہے. سنٹینس دا شو who knows if he has died کومې مطلب چې دی څه پته لګي که هغه مړ شوی وي. بل اګزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه ویم چې کیا پتا اگر آپ بیمار ہو، څه پته لګي که ته بیمار یې. کیدای شي که ته بیمار یې دا ته چې رابطه نه کوې، دا ته چې نه راځې کلاس ته فار ایگزامپل څه پته لګي کیدای شي چې ته بیمار یې. نو دې لپاره استعمالیږي څه شی؟ who knows. د who knows څه مطلب دی؟ څه پته لګي. او بیا if you are ill. if you are ill د if you are ill څه مطلب دی؟ که ته بیمار یې. who knows if you are ill څه پته لګي که ته بیمار یې. ګرانو کتونکو تاسو بلها داسې اګزامپلز، تاسو بلها داسې سنټنسز جوړولی شئ چې په هغې کې تاسو وایئ څه پته لګي. اوس تاسو دا هم ویلی شئ څه پته لګي. کیدای شي چې ستاسو پیسې نه وي. who knows if you don't have money. کیدای شي چې تاسو پیسې نه وي. who knows if he is playing cricket. څه پته لګي که هغه کرکټ کوي. who knows if he is driving the car. څه پته لګي کیدای شي چې هغه اوس ګاډی چلوي. خو ګرانو کتونکو دا صرف مونږه د پازیټیو سنټنسز دپاره نشو استعمالولی، یعنې دا مونږه د نیګیټیو سنټنسز دپاره هم استعمالولی شو. یعنې مونږ دا هم ویلی شو فار ایگزامپل د یو جینۍ په باره کې خبره کوو او مونږ وایو څه پته لګي که هغه دروغ نه وایي. کیا پتا کیا
पता अगर वो झूठ नहीं बोलती है, क्या पता अगर वो झूठ नहीं बोलती है स पता लगी कागा दरोग न वही दे दपारा से इस्तेमाल इंग्लिश के हु नोज, क्या पता if she doesn't tell a lie, if she doesn't tell a lie इसका मतलब है कागा दरोग नहीं। who knows if she doesn't tell a lie सब पता लगी कागा दरोग नहीं। मुंगा दाम शू क्या पता अगर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल तास सोक रिंगो की तास तो वही छे ज क्रिकेट को ग्राउंड की लगी आयमा नो बिल्कुल तास होता वेले शी सब पता लगी कि देश चिता क्रिकेट न के माता दरोग हुए नो दे पर आप इंग्लिश की इस्तेमाली की हु नोज। द हु नोज का मतलब दे सब पता लगी। if you are not playing cricket, if you are not playing cricket से मतलब दे कि देश जिता क्रिकेट न के। who knows सब पता लगी if you are not playing cricket सब पता लगी कि देश जिता क्रिकेट न के। ग्रानो को तुमको दासी बल्हा एग्जाम्पल्स दे चिता सो बिल्कुल द हु नोज पत्रू बांधे आगा खबर कौले शे द कमी मतलब चिदे स पता लगी। जो उम्मीद लरम चिता सुबह पदे बांधे पुयशेवी।